د یادو نشراتو د پیل په مراسمو کې مسؤلینو وویل چې دوی د ملي راډیو تلویزیون د رهبري د هدایت په اساس پکتیکا کې د لومړي ځل لپاره د شریعت غږ راډیو نشرات پیل کړل چې په مرکز ښرنه او ځینو ولسوالیو کې به نشرات واوریدل شي. موږ به ټولې هغه کړنې او پرمختګونه چې په دې ولایت کې رامنځته کیږي موږ به په وخت انعکاس ورکوو تر څو پورې موږ د خپل نظام له خدماتو خلک خبر شو. موږ به د ولس او حکومت ترمنځ هغه پل جوړیږو چې دواړه جانبین په ارام هوسا ډول باندې یو بل ته واوري. د پکتیکا والي هم د یادې راډیو په فعالیت خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې په هره برخه کې به د ملي راډیو تلویزیون سره همکاري وکړي تر څو تر خلکو پورې په وخت او دقیق معلومات ورسوي. دوی کار ډېر د ستایلو وړ دی ځکه دا رسنۍ دي چې د افغانستان د مسلمانانو د عام خلکو د ټولو ذهنونه په دې باندې روښانه کیږي. حقیقت خلکو ته څرګندوي چې کوم حقیقت هر چاته څرګند شي. د یادونې وړ ده چې 8 میاشتې وړاندې هم د یاد امریت له لوري د پکتیکا ملي راډیو تلویزیون محلي ریلې نشرات پیل کړي وو.